الله چې چا سره توفیق وکړي مدد وکړي مرسته نو کمال او اوچته درجه د الله د مرستې دا ده چې الله درته ایمان خوښ کړي خوښ په دې زړه کې د دین سره سخته مینه وي د قرآن سره د مینه وي د جماعت سره د مینه وي د الله رب العالمین د دین خبرې در باندې خوږې لګېږي بچی چې د قرآن ووایي سم خوشحاله شي جماعت کې چې د درس کېږي سم خوشحاله شي الحمدلله زموږ په علاقه کې هم داسې یو عالم شته چې موږ ته وایي د الله بندګي وکړئ جنت ته لاړ شئ جهنم ته مه ځئ یا الله ډېر شکر دی چې د علماو ته د پړه کې دا اچلې ده دا د الله رب العالمین د توفیق چې موږ سره مرسته کوي اعلی درجه ده چې ایمان راته خوښ کړي زموږ پړه کې ایمان له ځای ورکړي دا ایمان را باندې سم قدردان وي د هر چا نه را باندې ګران وي الله رب العالمین فرمایلی دی واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون صحابه کرامو ته الله رب العالمین فرمایي وی دا ایمان مې ستاسو په دې زړه کې محبوب کو محبوب خوښ شي خوښ لکه ستا څه شی ډېر خوښ دی زما ایمان ډېر خوښ دی چې الله رب العالمین ما په ایمان ونازوي هلکه تا ته غټ تاوان څه شی دی بس زما غټ تاوان دا دی چې زه د الله رب العالمین بندګي ونه کړم دا به زما دپاره غټ تاوان وي چې زه مړ شم او د مرګ نه وروسته زما دپاره د ایمان نعمت الله ماته متوجه نه کړي د دې ثمره ماله رانه کړي زمونږ او ستاسو خوښي هغه به ایمان وي او د دې ایمان سره دې ډېره مینه وي عالم ته راشي مولي صاحب ایمان په څه شي باندې ډېرېږي ایمان به مې څنګه محفوظ پاتې شي زه به په مؤمنانو کې دا زما ایمان څنګه ډېرېږي دا راته وښیوه کله چې په تا کې دا صفت و چې د الله رب العالمین دین در باندې خوږ لګېدو دا فکر د سره چې زما خاتمه به صحیح او که خرابه به وي دا فکر د سره چې آخرت کې به ما سره څه کېږي زما بندګي الله ته قبوله ده او که نه ده قبوله خلک دومره عبادتونه کوي ما خو اسم نه دي کړي ته په دې باندې پوه شه الله رب العالمین تا سره په دې خبره کې مرسته کړې ده دا خبره ته د الله په توفیق باندې کوي چې دین ته ستا توجه راړولې لیکن د دې په مقابل کې موږ د دین په قصه کې هم نه یو عالم خپل کار به کوي جمعات درس یاره ته خو موږ ته بس هره ورځ لګې دی ماشومان یې د خوب نه خراب کړو او د دې نه اوس څه فایده ده زما مؤمنه وروره ستا په زړه کې مرض دی او د دې مرض علاج د دغه ډاکټر صاحب نه کېږي بلکې دا د جمعات د ډاکټر صاحب نه کېږي او د زړه علاج دی وکړه مؤمنه وروره داسې مزه ګورې دا داسې هلاکوونکی مرض دی چې مرګ نه راولي د مرګ نه وروسته په زرګونو مرګونه راولي خو داسې مرګ نه دی چې ته به بیا د ستړیا وي نه دمه شي نه ایمان فکر وکړه زما وروره زما احجي صاحب زما خوري زما عالمه مشره زما طالب العلم وروره د ایمان قدر دی وکړه چې په زړه کې د ایمان څه مینه نه وه تاسو د الله مرسته نشته دی ګورې